دا د کندهار مرکزي امامبارګاه ده. دلته سلګونه کسان د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره راغونډ شوي دي. په دغو مراسمو کې د کندهار سني او شیعه دیني عالمانو په خپلو ویناوو کې وویل چې ځینې کړۍ په افغانستان کې تازه د مذهبونو ترمنځ د نفاق اچونې په هڅه کې دي، خو په خبره یې بریالي کېدلی نشي. محترم مسلمانانو ورونو، تاسې او موږ ټول سره ورونه یو د قرآن عظیم شان په آیات سره، د علیه السلام په حدیث سره موږ ټول ورونه یو. زموږ په مابینس کې بیلتون نشته که من چند روزه به پول و منال برسم، من به قدرت برسم، به خاطر این یا به خاطر نام من قیام نکردم. قیام من به خاطر اصلاح امت جدم رسول الله، قیام من به خاطر امر به معروف و نهی از منکر است. مراسمو ته د کندهار ولایت چارواکو ویل چې د هغو عناصرو په وړاندې مبارزه د دولت لومړیتوب ده چې د مذهب په نوم اختلاف رامنځته کوي. د کندهار د والي د دفتر مشر مولوي محب الله ګرمسیري وایي هیڅ ډله نشي کولی هیواد کې شیعه او سني په یو او بل نوم سره بیل کړي. هیڅکله امارت تاسې ته په بېګانه سترګه نه دي کتلي. تاسې زموږ ګونه یاست، تاسې زموږ د کور خلک یاست، د دغه خاورې خلک یاست. امارت تاسې ته ډاډ درکوي، امنیت تاسې ته وعده درکړې ده. انشاءالله تاسې ته معلومېږي، ستاسو مشرانو ته معلومېږي. نو انشاءالله په آینده کې به هم دغسې د ورورګلوۍ فضا وي. له دغو مراسمو وروسته سلګونه ځوانانو د میرویس حوزوي روغتون د وینې بانک ته 1,44,000 سیسي وینه هدیه کړل. ما به خاطر رضای خدا و به خاطر مریضایی که به انفجار افغانستان انفجار انتحارش سیهر زیاده، به خاطر این مریضا و انفجار و انتحار و د کندهار د مرکزي امامبارګاه ترڅنګ د دغه ولایت په جوکا په ریاست کې هم د قرآن کریم ختمونه ترسره شول. سږ کال د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره په کندهار کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو.